خطای انسانی یا جنایت بشری. یک مثال میگن در شهر تلاطم بود، جنگ 2 نفر به حرف مردم بود، 70 کشته شد، در آخر گفتن یک سوء تفاهم بود. ما مراتب تسلیت و همدردی خود را به کشورهای کانادا، آلمان، سویدن، انگلستان و اوکراین و خاصتا به مردم افغانستان شریک میکنم، ابراز میکنم. این ضایعه بزرگ انسانی را که باعث کشته شدن 176 تن به شمول 13 نفر افغان در یک سانحه هوایی خطوط هوایی اوکراین در ایران رخ داد، ما شریک میدانم که این جای تاسف است که بخش کشفی و استخباراتی ما معلومات کافی ندارن و مردم بیگناه هدف قرار میدن. مردم بیگناه افغانستان چی گناه کردن که هم دشمن اونا را هدف قرار میده و هم خود حکومت افغانستان بنا به معلومات غلطی که دارن. من از شما میخوایم که ارگانهای امنیتی بخصوص بخش کشفی و استخباراتی متوجه بمباردمان، متوجه نقشه‌هایی که میدن از طرف شب و روز باشن و مردم بیگناه را هدف قرار ندن. د سپای پاسدار د ځواکونو د تحریک نه په یوه ډېر غیر مسلکي او بې احتیاطه شکل باندې دا تیاره په راکټ ویشتل کیږي او په هغو کې متاسفانه د موږ 14 افغانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو لکه څنګه چې به نوره دنیا د کاناډا، اوکراین او جرمني وګړي د ایران د اسلامي جمهوریت نه خپل رسمي او زورخواهي، خپل غنامت او بخښنه غواړي، او همدغسې موږ هم د 14 افغانانو د ژوند د لاسه ورکول د ډېره یوه دردمنه پیښه ده د موږ دپاره او موږ ډېر سخت پرې دردمن یو. حساب دې دا دی معلوم شو چې اوکرایني الوتکه روانه وه، ته د توغندۍ او د تیارې فرق نه شې کولی. هغه دې وویشته، رانسکوره دې کړله. په دې کې د انسانان افغانان هم شهیدان کړه، نور دنیا خلک دې هم پکې کې مړه کړه، ژوند دې ځینې واخیستی. نو بیا هم د دې میکسه پر دې زموږ دا غږ دی چې موږ چې غریبان یو، بې ایمانه نه یو. کمزوری ملک به یو، بې ایمانه نه یو. که ته د روسانو تاریخ وګورې بیا دا خبره په زړه کې نه درګرځي، ولایي که در وګرځېږي. د ایران د بې مسؤلیته فوزونو او قواو د خوا نه رامنځته شوې ده او په نتیجه کې یو فاجعه رامنځته شوه چې تقریبا 106 کسان پکې د منځه لاړل په ډېر مظلومانه شکل باندې، چې په هغې کې زموږ د هیواد افغانستان هم 14 کسه افراد شامل دي. موږ دا واقعه په کلکو ټکو باندې غندو او دا د بخښنې وړ نه ده. نو په نتیجه کې د ایران حکومت توجه لاندې ټکو ته راجلبوم. لومړی د قربانیانو کورنیو ته د سفر عاجل سهولتونه برابر کړي تر څو دوی د خپلو قربانیانو د اجسادو د ډي ان اے د لارې نه وپېژني او اجساد یې هېواد ته رانقل شي. دوهم، د بین المللي قوانینو مطابق د قربانیو کورنیو ته غرامت او تاوان ورکړل شي. دریم، د فرد قرباني د کورنۍ نه دي معذرت وغوښتل شي او د هغې د پخلاینې او د خفګان د رفع دپاره دې د ایران حکومت ټول لارې چارې ولټوي. او د ایران د حکومت نه دا غوښتنه ده چې د خپل وسعت طلبۍ او د انقلاب د صادرولو کاذب شعارونه دې پرېږدي او خپل ځان او سیمې هېواد ته دې سیوادونو ته د نور جنجالونه نه پیدا کوي، ځکه چې کله د دې فوز نظام دومره بې حوصلې، دومره ورخطا او بې ثباته دی، نو بیا دا شعارونه دا کاذب دي چې موږ انقلاب صادرو او یا د لویو قدرتونو سره مقابلې کوو، بې له دې نه چې ځان ته جنجال وګوري او د سیمې هېوادونو ته جنجال وګوري، اصلا هېڅ نشي لاسته راوړلی. د ایران من حیث د یو همسایه هېواد د هغوی احساسات یا د هغوی جذباتي خبرې د افغانستان په هکله د افغانستان نه بیرون ډېرې جدي نه نیسو. هغوی په یو بد حالت کې دي، په یو بد حالت کې چې څوک قرار ولري نو توازن برابر نه وي. نو زما خواهش به دا وي چې موږ او تاسو من حیث د یو خام سایه باید متوازن برخورد ولرو. دې کې هېڅ شک نشته د افغانستان بیروني او داخلي سیاست د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت په واک کې ده. هېڅ څوک حق نه لري چې په دې کې مداخله وکړي. هېڅ همسایه هغه که کوز ده که بر ده، هېڅ څوک حق نه لري. خو دا چې حالات کله کله په همسایهګانو باندې ګرم راځي او هغوی په افغانستان باندې تخ و تاس کوي، دا پرېږدو د حالت قضاوت وخت ته. اوس به همدونه ورته ووایو چې الله تعالی دې دوی
او سیمه دغه بحرانونه چې د دوی په توسط لکه څنګه چې مولوي صاحب مخکې وویل چې د مولوي صاحب خبرې هوبهو تایید دي دغه سیمه د بحرانونه په خیر سره وباسي. موږ امریکا سره د یو ستراتیژیک ملګري په صفت باندې تعهد لرو او دا تعهد د ملي شورا د دواړو خونو څخه پاس شوی، هم ناټو هم امریکا سره، او څنګه ایران من حیث د یو اسلامي هیواد همسایه لرو. موږ د دواړو همسایه دوست اسلامي هیواد همسایه او د ستراتیژیک ملګري ترمنځ د روغې جوړې بحث کولی شو، بلکې د هیڅ چا د تجاوز او د هیڅ چا د جنگ بحث موږ ته د حمایت او د تقدیر وړ نه ده. موږ غواړو چې دغه معضلات د خبرو او په تفاهم سره حل شي تر څو دا سیمه د وطن په امن کې شي. جنگ نه افغانانو تقریبا 2 کاله په دې وطن کې جنگ وشو، جنگ نه هیڅ خیر نه لري. او موږ تاسو افغانان زه د جنگ تولد یم، دا جنگ کې سپین ږیری شو، نو د افغانان په دې د هر چا نه ډېر ښه پوهېږي چې جنگ کې خیر نشته. موږ د یو ښه مسلمان په صفت چې د پیغمبر سلام حکم او حدیث ته چې څه ځان ته غوره کوي هغه بل مسلمان ته غوره کوي، خپل ځان ته امن غوره کوو نو بل مسلمان ورور ته امن غوره کوو، د امن توصیه کوو. نو الله تعالی د دوی په هوش راولي. د خپلو 13 کسانو شهیدانو چې په دغه تیاره کې شهیدان شوي دوی سره غم شریکي کوو، او هماغه څه چې د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نورو دنیاوالو ته چې په دغه تیاره کې وژل شوي دي هغوی ته په څه نظر کې نیول کېږي، اول د هغوی